چې دا الله کلی صفتی نمونه دي چې دا هغه هر یو صفت سره هغه موسوم چې واقعي الله دا دی، واقعي الله دا دی، واقعي الله دا دی. اوس دغه صفتی نمونه چې زمون په کتابونو کې او په قران کې هغه ته اسماء الحسنى ویلي دي، اسماء الحسنى چې وته وي. دغه اسماء الحسنى چې انسان یاد کی او په دې سوچ او فکر او تدبر وکي چې زما رب خد دې صفاتونو خاوند دی، د دې صفاتونو لایق ذات دی، نو چې هغه صفتی نمونه او هغه صفات کله ستا په دې زړه کې رالل، یاد ساته یاد چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې د ده په زړه کې به د الله هغه قدرت او طاقت او عظمت په خپله کېږي. دا صفتی نمونه او د دغه صفتی نمونه نه موږ خبر نه یو. الله رب العالمین دا الله رسول موږ ته ډېر اسانه کړې ده، خو موږ سوچ او فکر او تدبر نه کوو. دغه اسماء حسنه چې دي که نه، د هغې زه تاسو ته مکمل تفصیلي بیانونه انشاءالله کوم چې د الله د هر صفت معنا او د هغې خواص تاسو ته بیانوم. په ذهن کې به په خپله د الله هغه عظمت کینی، د هغه الله طاقت کینی، او دغه عظمت او طاقت چې کله کېناسته نو دا یاد ساتئ. دا وره د بخاری شریف حدیث دی چې ان لله 99 اسما 100 الا واحده احصاها دخل الجنه. وره رسول الله مبارک وی د بخاری شریف حدیث سے دا الله 99 یو کم سل نمونه دی، یو کم سل نمونه صفتی. من احصاها چا چې دا اوشمیرل، اوشمیرل څه مطلب دی هغه راته ویم، نو دا یاد ساته دی خوا تا اوشمیرل، اخوا الله وی زما دا چلو کوم چې تا زما دا صفتی نمونه اوشمیرل، د شمیرل مطلب به راته رستو ویم، نو زما دویم چل څه چلو کوم دخل الجنه، ستا یو لخت شمیرل دی او بل لخت د قدم په جنت کې دی. دا یو کم سل دی، یو کم سل په حدیثو کې راغلی. نور دا الله صفتی نمونه چې څو دي دا الله ته پته لګي، الله ته پته لګي. لکه یو ځای کې الله په قرآن کې وایي، ما ته وګورئ، وی ولو انما فی الارض من شجرة اقلام، ولو انما فی الارض په دې ځمکه کې دا څومره من شجرة د اونو نه دي. اوس الله د شنډې اونه نه یاده کړې، نه دا چینارو نه یاده کړې ده، نه د شویو نه یاده کړې ده، نه بله یاده کړې ده. دا چې څومره اونې دي دا ټولې اونې راوالې اونې، او د دې اونو نه بیا قلمونه جوړ کړي. ور دې خبرې ته سوچ کوئ، ولو انما فی الارض من شجرة اقلام، د یو اونې نه به په لکونو قلمونه جوړ شي. ځکه اصلا اوس قلم ملم لاړو، خو که ستا په خوا خیال و چې دومره نل به یې راوړو یو اته قلمه به ترې جوړ شي، داسې ده که نه. اوس د اونو نه قلمونه چې یوه غټه اونۍ یوه نه، په دې تمام کائنات کې چې څومره اونې دي د دې نه قلمونه جوړ کړي. والبحر یمده، او په دې تمام کائنات کې چې څومره نهرونه، څومره دریابونه او څومره سمندرونه دي، 7 ابحر، دا اوه سمندره، دا ټول راجبه کې د دې نه صحیح جوړه کې. 7 ابحر، اوه سمندرو نه صحیح جوړه کې. او پرشتي، انسانان، جنات، دا ټول مخلوقات لګیا شي او الله وتی دا صفات لیکا، دولیکا 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 دولیکا. نو الله وی الله دا په قرآن کې چې دا ټول اونې قلمونو دا صحیح به ختم شي، خو ما نفدت کلمات الله، زما صفتونه به ختم نشي. دا الله خو دومره صفتونه دي. خو رسول الله مبارک چې کومه موږ ته اسانه کړې ده هغه دا ده چې 99 یو کم سل صفتونه چې چا یاد کړل بیا یې وشمېرل، یاد یې کړل او وشمېرل څه د هغې په هغې
چې کوم د صفاتونو نمونو کوم صفات تی پاغي ایمان کامل کو ایمان کامل کو او یقین پیراوس چې او زما دغه صفاتونه دا چې کوم د حقیقت ته نو رسول الله وی دخل الجنه لازم د دخل جنت داخلو زبې جنت ته داخلو او کوم انعام به ولا ورکوم دا صفاتونه مونږ راته اوس نه دغه غوا دغه خو اسه تاسو ته یو مثال بیانوم یو مثال په دې قران شریف کې یو سورت ته ته وی سورت اخلاص او دغه په فضایل ما مخکې جمعو کې بیان کړی دی مخکې جمعو کې ما بیان کړی دی هغه سورت اخلاص کې صرف د الله رب العالمین 3 یا 4 صفاتونه مونږ دي قل هو الله یو الله دی دیم نمبر احد الله بیا دی او بیا پسې صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد پنځم نمبر احد دی صرف 15 صفاتونه مونږ دي خو رسول الله مبارک وی دا بخاری شریف حدیث دی چې چا سورت اخلاص 3 ځله وی 3 ځله د دې 15 صفاتونو مونږ د برکته چې الله په څومره خوشاليږي نو رسول الله مبارک وی چې دا سورت اخلاص 3 ځله وی کنا نو د په عمل نامه کې بد الحمدلله تراول تر د وناس پورې د ټول قران ثواب لولي سلسل من القران وتبين الكلام لسو 3 مېسه د قران دا 3 ځله دی نو 3 سیدی قران شریف 3 سپاری دي ټول قران لکوي دا صرف په 15 صفاتونو مونږ باندې او د الله محبت نور د دې 15 خبره تکوم ایو کم سل برته بیا بیانو چې دا کوم مقام دی د دې 15 صفاتونو مونږ د برکت بس چلو شي د الله محبت تا ګوره رسول الله صلی الله علیه وسلم یو قبیله لا زدا سیبویم چې یو طالب ورکه چې دی به تاسو د مونږ درکې طالب ورکه غلاو سره او امام یې کول وی دی به تاسو له مونږ درکې یو سوره دی پس دا قبیله خلک رالل و یا رسول الله صلی الله امام دې را کړی دی وی څنګه دی وی ډیر زبردست دی ډیر زیات زبردست دی خو یو خامی پکې ده وی څه وی د قران تلاوت کوي موږ کې مونږ ته سورته وي خو چې سورت خلاص کینو واپسې هر رکعت کې چې یو سورت مختلف وي نو په اخره کې واپس خامخا سورت اخلاص وي قل هو الله احد سورت بیا دیم رکعت پسې بل سورت وي خو اخره کې بیا واپس سورت اخلاص وي او د دین مسله خدا ده چې یوازې په سورت اخلاص باندې به موږ ځکه یوازې په سورت اخلاص باندې به موږ کې تا چاته چې څومره د قران حصہ یاد هغه مطابق بکې یو په سورت اخلاص باندې اکتفا مکه ورو غوري مختلف د قران شریف سورتونه یاد کړي او په دې الله خوشحالي کې نو یا رسول الله دا چل کوي نبی علیہ السلام هغه طالب رو وخت وی دی دا سوي او دی دا سوي وی ولې دا چل کوي ور دا خبره صرف د 15 صفاتونو مونږ د برکته و یا رسول الله صلی الله علیه وسلم انی احبها وی دی صورت سره مې ډیره زیاته مینا ده وی دا الله صفاتینو مونږ دی پکې دا الله خپل صفات دی پکې قل هو الله زما الله هغه دی احد چې هغه یکتا دی الله زما الله هغه دی صمد چې بنیاز دی پچې پروا نشته صمد معنی بنیاز د چا پروا نه ساتي لم یلد ولم یولد لګیا دي یهودیان وی چې عزیر علیہ السلام د الله زوی دی نعوذ بالله نصاراوی عیسی علیہ السلام د الله زوی دی د مکی مشرکان وی البنات الملائکه بنات لله فرشتي د الله لونه دي زینبکم لم یلد ولم یولد زما هغه خشته ذات رب دی چې نتی څوک پیدا دی او نه د چانه پیدا دی ولم یکن له کفوا احد دا الله رب العالمین اس څوک همسر نشته په مخ د کائنات بس دې سره مې ډېره مینه ده د الله دې صفتینو مونږ سره دې د وجې دا ویم تاسو د الله په ذات یقین وکړئ دې خبرې ته غوږ لږ کېږده دا خبره ډېره د غور ده نبی علیه السلام ورته څه وی چې دا کم محبت ستا دی صورت او دا الله دی صفتی نمونه سره دی دا صورت او دا صفتی نمونه به جنت ته داخل او دیم وره دویمه ستا دی سره محبت دی نو الله مالوس جبريل ولېګه چې ستا د الله دی صفتی نمونه سره
محبت ته او د دې د وجې ته نو الله جبريل راولېږه رسول الله مبارک ته وی دی صحابي ته وی چې الله وی زما تا سره محبت دا به دې صفاتینو مونږ په وجه دا ولی دا به تاسو په خپل پتو لګی چې دا الله څومره لوی قدرت ته الله څومره د طاقت ذات ته دا الله رب العالمین قدرتونه بعض ما تاسو ته بیان کړ چې دا الله څومره د لوی قدرت ذات ته څومره د لوی طاقت ذات ته دا الله قدر زمون په زړه کې نشته نن موږ له عبادت خوان نه راکې نن موږ له موږ خوان نه راکې نن موږ له تلاوت خوان نه راکې دغه خوان او دا بینا او دا الله دا عظمت پیدا کول دا په کومه طریقې دا د قانونونه دي چې الله رب العالمین په قران کې بیان کړی دي څه په قران کې بیان دي څه په حدیثو کې بیان شوی دي دغه یو کم سلمونه چې اسماء الحسنا وتوي او الله من ته دا حکم کړی دی چې د دې اسماء الحسنا نمونه مخکې کوي ما ته په دې باندې دعاګانې غواړي په دې باندې دعاګانې غواړي دا الله ته په قران کې وایي ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها ما په بله الله تعالی سوچت کې کنه یا الله زرت اسد مثال په تور باندې ویم چې الحافظ خدای ته حفاظت کوونکې ذاتي حفاظت کوونکې ذاتي ته چې کله غواړې دا سه حفاظت وکړي چې د انسان د عقل نه به ماورا وي د انسان د عقل لکه مثال راته ویم نور به راته ان شاء الله تفصیل په آینده جمعه کې بیانو خدای ته څنګه حفاظت کوونکې د اور کار څه شي مال جواب راکې سوځول د اور کار سوځول دی خو کو دقه الله وغواړي چې ټیک د اور کار سوځول دی خو الحافظ الحفیظ الله رب العالمین هغه ذات چې حفاظت ورکوونکی ذات دی ابراهیم علیه السلام به د اور په منځ کې وی الله به حفاظت وکړي نو وو کار څه شي جواب راکې ډوباول نو وو کار څه شي ډوباول دغه وشدي لوی لوی سره باسین ته ورشه څومره خلک یې یوړل یا د خیالي ته لاړ شه څومره خلک یې یوړل چې چا لامبو نه ورځي او چا دغه نه کېږي نو وو کار ډوباول دی خو دقه اوبوي او څنګه اوبوي الله په قران کې د هغه اوبو بیان کړی دی دریای نیل داسې اوبدي الله په قران کې وی چې پاغي کې غرونه غیبي دا الله قران کې ویلي دی خدا اوبوي الله وی چې زه حفاظت کومه نو اے موسی علیہ السلام وحینا الی موسی ان اضرب بعصاک البحر ودا دریاب پر یامسا باندې الله رب العالمین سمندر شلی او د سمندر په منځ کې حضرت موسی علیہ السلام لاره وکړه دا قران کې دی دا کوم ذات ورکل جواب را لاکه الله ذل حفیظ حفاظت کوونکی ذات دی اسماعیل علیہ السلام اسنار مان ماره او د ابراهیم علیہ السلام د پیغمبره طاقت او د ابراهیم علیه السلام په لاس کې بچاوي او د ابراهیم علیه السلام په هغه نرم او ملایم مړی باندې به راکاږي خو الله به حفاظت کوي د چړې د لاندې به الله بچ کوي الله هذا القياس ان شاء الله پاینده جمعه ته د هر یو نوم معنا خواص او د هغې مطلب بیانوم د دې دپاره چې زموږ په دې زړونو کې د الله عظمت کینی د الله طاقت کینی زموږ او ستاسو مشکل کشا د الله ذات زمونږ او ستاسو حاجت روا د الله ذات شي چې دغه ذات سره زمونږ او ستاسو تعلق جوړ شي د دنیا نه زموږ ستاسو تعلق ختم شي د دنیا د خلکو نه هیڅ هم نه کېږي د الله رب العالمین نه کېږي د دقې دپاره 1,000,000 پیغمبران او دقه د توحید خشته او مزیدار عقیده ده د دې اسماء حسنو د برکت به ستا په دې زړه کې د الله رب العالمین هغه وحدانیت هغه لویوالی هغه بکینی او د چا په زړه کې چې د الله وحدانیت کې ناس خو دې ډېرم ګناهګار دی جنت ته به ځي هغې خبره کوم رسول الله صلی الله علیه وسلم یو صحابي دی هغه نوم دی معاذ ابن جبل رسول الله مبارک دا مصر گورنر جوړو او د څه د وجې جوړو چې معاذ ابن جبل ډېر لوی عظیم صحابي دی رسول الله مبارک د هغه متعلق وی زما د امت د علماء د قیامت د ورځې پورې چې دا څومره علما راځي د دې سردار بسوکی نو زما د امت د علماء جنډه به د معاذ ابن جبل په لاس کې دې سردار دی نو رسول الله مبارک سره یو ځل ناست دی نو رسول الله مبارک ورته وی د دې الله
په بندگانو څه حق دی او د بندگانو په الله څه حق دی او ته ماته پته نه لګي نو رسول الله مبارک ورته وی د بندگانو د الله په بندگانو دا حق دی دا حق چې الله رب العالمین سره به څوک شریک کوي نه دا د الله په یو د وحدانیت اعلان وکړي چې الله زموږ یو دی دا د الله په بندگان چې ما یو مني ما سره شریک پیدا نه کی او زما عبادت کی الله وی دا زما په بندگانو حق دی او د بندگانو په الله څه حق دی نو د بندگانو په الله اس حق نشته خدا ازرو رحم رسول الله مبارک وی چې الله راته وی چې د دې بندگانو په ما دا حق دی خو دې بندا زما په ذات کې زما په صفاتو کې زما په علم کې زما په تصرف کې زما په قدرت کې زی خپل حاجت روا زی خپل مشکل کشا وګولم کنه او د زړه د عقیده په دې ځل کې کینولا چې زمون مشکل کشا حاجت روا زما خالق مالک رازق دا الله رب العالمین دی او ما سره څوک زما په ذات کې په صفاتو کې په علم کې په قدرت کې په تصرف کې ما سره څوک شریک نه کړل نو معاذ ابن جبل رسول الله مبارک وتی الله راته وی چې دا چا دا چلو چې ما سره هیڅوک ما په ذات کې شریک نه کړل نو په ما دا لازم دی چې دا سره به جنت ته لېږم دا څنګه به جنت ورکړم دا د دغه د وجه چې دا صفات زمونږ او تاسو په دې زړونو کې کینی چې هغه وحدانیت د الله زموږ په زړونو کې کله کېناست بیا بستا الله سره مینه وي او محبت وي نو د دغه لپاره دغه یو کم سلمونه چې د الله کم دي چې اسماء الحسنا وتوي د دې خواص او معنی او مطلب او مقصد او فضیلت ان شاء الله آئنده جمعو کې سو جمعو په راځي ان شاء الله غو بیانو الله رب العالمین دې دا الله عظمت او طاقت زموږ استاد په زړونو کې کینې درود شریف وایي حاجی صفدر شاہ کی بابی وفات پا گئی ہے اللہ رب العالمین دے مغفرت نصیب کی دعا باتو دعا کہ اللہ زم پا حال بانے رحمو کی اللہ ہم دا دعالو جہان و خیر نصیب کی اور الہ العالمین خپل قدرت و طاقت زمون پا ظلون کے نہیں الہ العالمین دے زمانگا استاس و صحیح عقیدہ دا توحید نصیب کی اور دا ہر قسم شرک دا ذات دا صفات دا علم دا قدرت دا تصرف دا اللہ دا شرک دے اللہ منگو تاسو ساتھی الہ العالمین دے خپل تعلق چھ تعلق مع اللہ وی چھ اللہ سر و تعلق و نسبت اللہ دے غزم و استاس پیدا کی رضوان و جہان و خیر دے اللہ نصیب کی اور الہ العالمین سمر بیماران دے اللہ طول صحت و عافیت ور کی سمر مردگان وفات دے اللہ دے طول مغفرت نصیب کی دے مسجد حریم آباد تا سمر موزگزار رازی ہر قدم اللہ پتل دنی کے خودے کے سمر بی اولاد دی اللہ ولنی کمال اولاد ور کے اور دا چا اولادون دی اللہ وتدانی کان عالمان صالحان لے کے اور الہ العالمین سمر قرضداران دی اللہ دا قرضون اخلاص کے اور الہ العالمین چې څومره بیماران دي دا یو ماشوم دی سفیان هغه بیمار دی الله رب العالمین دی ول صحت ورکی او څومره بے روزګار دی الله دی ول د حق او حلال روزګارونه ورکی څوک جامع مسجد حلیم آباد ترازی الله دا قدمونه پته کې تلا دی کې هو دی چا د حج ارادي کړي داخلي کړي دی الله حج د بیت الله ته بوتلې کې او څوک ارادي نه دی کړي یا وسره مال نشته الله د غیب او زمونږ استاد او اسباب پیدا کې برحمتک یا ارحم الراحمین